مسافر یې که نه وروره نو څنګه کوې اجاز کور خولې ته انډیواله ګولی پولۍ والا راغلی اجاز یې پاس بام نه ورته پرتوګیز ته وي ماما په سوري لګنې نه ورکوې ښه پوه شوې بله بیا خواښې کره اجاز لا شوی دی خواښې کور کې دی بخار اولت دی باندې انډیواله منډې ولي چې ورته اجازه چېرته وي په خواښې مې ډرون شوی خبله جباره ده دا څه کوي اجاز سره خواښې وروره ګولی بابا ولي مخې ته تېره شوې ده اجاز ته یې ویلي وي اجاز جانه ډېر ښه بوی نه و خواښې ته وي راځه کونه چې یو ځل بیا دې پرې راتاو کړم بل ورته وی وروره جباره ده تیاره سپ روان دی اجاز ته یې بیا ښیمه اجاز غونې سړی رانه ښار کې ورک شو ګورم بنګړیوالانو کوڅه کې بنګړیوالې تیته اچولې شمالي وجه مسافر چې خوشحاله شي ولی موږ په زړه باندې ډېر غمونه پراته دي ورکې که بل ورته وی وروره واسیې اریجا دا دی څه کوي اجاز غونې سړی وروره جانانه په خره باندې خو دغه دی سور دی که یې بازار ته تلو سرې کلا کې خرې ته وي اوښ وي د وي چیغې وي کوشه پوه شوې بله ورکې که مړه خڅال د نور ښیي خواښې کره لاړ شوې وروره جانانه خینو ته خړولې او د خبرې نه کولې انډیواله تیس ترې لاړ شوې خو خینو ته څه وي اوس مې دا غین شو پوه شوې شمالي بیا خواښې کره لاړ شوې انډیواله ګوله پوه شوې خواښې څنګ کې غلې ناستې انډیواله ده په کلمو در شوی دی پنګانې خوش کړی خواښې ورته وي دا څه کوي اجاز هغه وي مکتب کې ملازم یم ساعت بدل شو هسې چې دی ته کنځا کوي دا ورکې که مړه بچه اوس مې ورته وي تاسو ریولیګي خوله لکه تش دوکانه ولګي خوله څه شی وروره لکه تش دوکان یې مالوچ و قرآن تیار دغسې دی لکه ګنیو ماشینه خوله یې اوس مې اسراري ته ویلې مې بچه تیار ولیګي هم دغسې دی وروره خوله یې لکه پلاستیک کې چې پس کوي ساره کې پوه شوې ما ورته ویلې ولیګي غونې خر دې مونږ ولکۍ نه وه کونه یې خوروله ښه بله جانان دغه رقم ناراسته خر دې مونږ وانډواله سوچ کې راغلی او درې جواله بوسې خوړلي ولي غوندې اجاز غونې سپی دې مونږ وانډواله یوه بوجۍ وړې خوړلي سبل چې غپېدلو کونې خوانه شین دود ویستلو انډیواله ګل اجاز غونې سپی دې مونږ چې بل سپي ته مې ور برابر کړې انډیواله خپې ورته جګې کړې وې سلخه ته مې ښځه کوې ولا کرانه ډوډۍ وخورې نور څنګه یې وروره